په استانبول کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ خبرو اترو دویم پړاو پای ته ورسېده. او په یو بل خبر کې اورئ چې پخوانی پاکستانی وزیر وایي چې د خواجه آصف څرګندونې پاکستان او افغانستان د خبرو بهیر ګډوډوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه لنډو مهم خبرونو ته. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو د شنبې په شپه له 9 ساعتونو خبرو وروسته پای ته ورسېده. تمه کېږي چې دغه خبرې اترې به له 2 ورځې نور هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې د پاکستان پلاوي د تحریک طالبان پاکستان له لوري د امنیتي ګواښونو په اړه خپله روښانه او پرېکنده دریځ وړاندې کړ. په دغه غونډه کې د امنیتي همغږۍ پیاوړتیا، پر ډیورنډ کرښه د همکارۍ ښه کابل او په سیمه کې د سولې او ثبات د ودې لپاره د ګډې ستراتیژۍ جوړول د بحث نورې موضوعګانې دي. ایکسپریس ټریبیون د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې د خبرو اترو موخه د هغو میکانیزمونو په اړه موافقې ته رسیدل و چې کولی شي پر ډیورنډ کرښه امنیتي ننګونې حل او د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. دا خبرې د بندو دروازو تر شا د رسنیو له حضور پرته ترسره شوي دي. سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د رحمت الله نجیب په مشرۍ او د سهیل شاهین او انس حقانی په ګډون د اسلامي امارت شپږ کسیزه پلاوي د استانبول په خبرو کې برخه اخیستې ده. او په یو بل خبر کې اورئ چې د پاکستان پخوانی وزیر ویلي دي د خواجه آصف څرګندونې د پاکستان او افغانستان د خبرو بهیر ګډوډوي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف پر وروستیو څرګندونو نیوکې وکړې او د هغه خبرې د افغانستان او پاکستان د خبرو بهیر ګډوډونکي بللې دي. خواجه آصف ویلي و که خبرې ناکامې شي له افغانستان سره به ښکاره جګړه پیښه شي. پخوانی پاکستانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د دغه هیواد د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. نوموړي د شنبې په ورځ د لړم دریمه پر خپله ایکس پاڼه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف انځور خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي د خواجه آصف د څرګندونې چې که د پاکستان او افغانستان خبرې ناکامې شي نو له افغانستان سره به ښکاره جګړه پیښه شي. یو ډېر غیر مسؤلانه او غیر ضروري چلند دی. نوموړي اندېښنه ښودلې ده چې د یوه لوړپوړي وزیر داسې څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او خبرو بهیر ګډوډوي. شیرپاو هیله ښودلې ده چې د افغانستان او پاکستان خبرې د جګړې پر ځای د سیمې د سولې د پرمختګ لپاره مثبته پایله ولري او په دې سره د خلکو ژوند هم ښه شي.